پوهیږئ معلوماتي چینل درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. دا د یوې نوې معلوماتي ویډیو په لړ کې درته ښه راغلاست وایو. تاسو به فکر کوئ چې پیسې له کاغذونو جوړیږي، خو نه، داسې نه ده. پیسې له مالوچو جوړې شوي دي، نه له کاغذه. په چین کې د هغه کسانو شمیر چې په انګلیسي ژبه خبرې کوي له هغه کسانو زیات دی چې د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسیږي. د بورا پتنګ د ذایقې حس د هغې په دواړو پښو کې دی. حلزون کولی شي چې د 3 کلونو لپاره ویده پاتې شي. د بتکې غږ یوازینی اواز دی چې انعکاس نه کوي او تر اوسه هیڅوک په دې نه پوهیږي چې ولې. امکان لري چې غوا یوې پلګۍ یا زینې ته وخیژي، خو ناممکنه ده چې ترې ښکته شي. لوی بیړۍ او کښتۍ له ګرمو اوبو په یخو اوبو کې تیز حرکت کوي. که چیرې فیل په داسې حال کې مړ شي چې ولاړ وي، نو له مرګ وروسته مخکې له دې چې پر ځمکه وغورځېږي د څو ساعتونو لپاره په خپل ځای همداسې ولاړ پاتې کیږي. د زمري غږ امکان لري چې تر 8 کیلومتره مسافې پورې واورېدل شي. په فرعوني مصر کې یوه اونۍ له 10 ورځو جوړېدله. په میږیانو کې یوه ډله ده چې د وینې تویونکو میږیانو په نامه یادېږي، ځکه چې دغه میږیان د خپلو شاوخوا میږیانو په کورونو حملې کوي او د هغوی ملکې وژني، خوراکي مواد او ذخیرې یې لوټوي. وروسته بیا پاتې میږیان له ځانه سره وړي او مجبوروي یې تر څو له دوی سره د غلامانو په څیر کار وکړي. په 1894 میلادي کال کې د امریکې په متحده ایالاتو کې فقط 4 موټره ول. هر کال په ټوله نړۍ کې له 2500 څخه زیات چپیان یا چپلاسي کسان د ترافیکي پیښو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. شاهین کولی شي چې د 100 کلونو لپاره ژوند وکړي. عجیبه خو لا دا ده چې مړ کیږي نه، بلکې د مرض له امله ځان وژنه کوي. اس کولی شي چې له خوراک پرته له 100 ورځو زیات ژوندی پاتې شي. د نباتاتو ځینې ډولونه وژونکی زهر شیندي تر څو د شاوخوا له نباتاتو ځان خلاص کړي، د دې لپاره چې ټول غذایي مواد او اوبه ځان ته راکش کړي او خپل احتیاجات پوره کړي. که چیرې لړم د اور په منځ کې راګیر شي، نو خپل ځان چیچي او مړ کیږي. پوهانو ته څرګنده شوې ده چې میږیان کله په سهار کې له خوبه راپاڅېږي نو د انسانانو غوندې خوله خلاصوي او خپله ستوماني وباسي. که د مار سر قطع کړی شي، نو تر 30 دقیقو پورې کولی شي چې انسان وچیچي. هر کله چې فیل خپه او غمجن شي نو ژاړي، او کچېرې یې په غوږ کې میږی ننوځي نو مړ کیږي. درنو لیدونکو، هغه څو دقیقې معلوماتي ویډیو چې تاسو یې د آیا پوهیږئ معلوماتي چینل پر سکرین ګورئ، د موضوع د ژباړې، لیکنې، غږ ثبتونې او ویډیو جوړونې په برخه کې زموږ د ساعتونو زیار وروسته هغه بڼه ده چې تاسو ته وړاندې کیږي. نو هیله ده چې زموږ د ملاتړ لپاره د آیا پوهیږئ معلوماتي چینل در سره دلته سبسکرایب کړئ، ترڅو د نورو جالبو معلوماتو د ژباړلو حوصله مو لوړه شي، او همدارنګه د انټرنیټ په نړۍ کې مو د پښتو ژبې د بډایه کولو په برخه کې یو څه ناچیزه خدمت کړی وي. نړۍ مننه.